او دا بل چغلی خور دی. دا بل چغلی خوری کی دلر عذاب ورکړی کی. دا د چغلی خوری دا مسله زنانو کې خو ماشاءالله ډېر اوچته مرتبه باندې دا خو ګوره سړی نه خالی نه سړو کې په اعلی مقام باندې دا چغلی خوري موجود ده. هغه ځینې زنانه وي خور چې ته خبرې کوې نو وي لګي رو اوکه د دیوالونو غوږونه د دیوالونو غوږونه د دیوالونو غوږونه نشته. دیوال سره دې سړیو دې ښځې دا غوږ نږدې کړی دی ستا دا خبره اوري. حالانکه یاد ساتئ راز نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان د تا سره یو خبره کوله او د خبرې دوران کې د سړي مخ کې رسو وکتل نو ته پوه شه چې د دې سړي دا خبره ما سره راز دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي موتا ته به وي چې لکه ګورې دا تا سره راز کومه زه ته به څه وایو یاره ګورې ما ته ویلي مو چې دا ګورې راز دی خو زه تا ته ویم تی بل چا ته مه وایه. او دا چغلي خوري خو دومره زیاته ده چې حد نشته. زمونږ د دو سړو ټاپک به سوم دغه دی چېرې یو دوه کسان ودرېږي درې پسې به شروع وي لکه هغه دا وویل هغه او د الله بنده لږ د دنیا سوچ وکړه لږ د آخرت سوچ وکړه لږ د الله یاداش وکړه لږ د رسول الله طریقې ځان ته را یادې کړه ستا هم دقه مسله ده چې درېیم سړی دې رانیولي او د هغه نه بڼې توبه سي. زمونږ خو کار دا دی زما معززو درېیم سړی به م راچولې هغه دا وکړه هغه دا وکړه هغه دا وکړو حالانکې ځان ته ګوته نه نیسو ځان ته ګوته نه نیسو چې را ما کې دا څومره سوړي دی او ما کې څومره خامیانې دي. داسې به کو دکې دا دی دکې دا دی دکې دا دی لږ ته دې لاس څو ګوره که دا یو ګوته هغه نو دا څلور ګورې تا ته راغلي دي